سلامونه ملګرو په دې هیله چې ټول براته روغ او جوړ اوسئ. رحمان الله یم د پښتو ټک یوټیوب چینل څخه. ملګرو په نوې ویډیو کې ګورو چې څنګه کولی شو ځان دپاره چې کوم د بلاګر د کورس څلورمه ویډیو ده. په دغه ویډیو کې تاسو ته ښیم چې خپل د بلاګر چې کوم مین سیټینګ دی هغه څنګه برابر کړو. نو زه بلاګر خلاصوم ملګرو او بلاګر زما د خپل بلاګر سایټ چې کوم ده هغه خلاصوم او دې کې تاسو ته طریقه ښیم. د بلاګر په اړه باندې ملګرو دغه ویډیو د نننۍ په دې کې مکمل د بلاګر سیټینګ ګورو. نو ملګرو کمنټونه هم کړي او هغوی ویلي چې تاسو سایټ چې کوم جوړ کړی دی هغه د موږ چې کوم سایټ جوړ کړی هغه ستا د سایټ ډیزاین سره نه ده برابر. نو ملګرو دا وخت نیسي. دې به تاسو کار کوئ، تاسو پیجونه جوړ کړئ، پکې پوسټونه وکړئ پکې. نو بیا تاسو کولی شئ په همدغه تیمز چې ما تاسو ته درکړی ده په دې کې تاسو هر څه راوستلی شئ. د هغې نه بعد نو نن ګورو د دې سیټینګ. نو دلته به تاسو راشئ خپل سایټ ته، دلته به سیټینګ باندې اوکې ملګرو صحیح ده. په دغه سیټینګ کې څومره سیټینګ دي دا ټول درته ښیم چې په کومې طریقې سره یې برابر کړو. نو مهم دي ملګرو سیټینګ د دې ډېر زیات مهم دي. اول باید موږ تاسو خپل د بلاګر دپاره سیټینګ وکړو. په سیټینګ کې ملګرو اول تاسو وګورئ دلته بیسیک کې اول ټایټل ده. نو د خپل تاسو د چې کوم بلاګر سایټ ده کوم بلاګر ویب سایټ ده د دې ټایټل ده صحیح ده. دغه ټایټل ملګرو تاسو د سیټینګ ښیم چې په دې اړه باندې ما مکمل معلومات کړي دي. که چېرته تاسو دلته صرف لږ ولیکل وکړئ، مثال AFG میډیا ویب زه ولیکم ټایټل ده منل کېږي، خو دلته باید تاسو ملګرو دغه چې کوم ټیکسټ دی دغه لیټر چې کوم دی صحیح ده لیټر یعنې څومره حرفونه باید دلته ولیکئ. د ګوګل CEO سره باید برابر ووځي یعنی سرچ انجن اپټیمایزیشن صحیح ده. نو دلته دا ټیکسونه باید ستاسو څومره وي یعنی ګورئ دلته ملګرو 15 حرفونو پورې ټایټل دلته ولیکئ صحیح ده. که چیرته دا تاسو کم ولیکئ نو بیا CEO رینکینګ یعنی ګوګل سرچ انجن اپټیمایزیشن چې کوم ده هغې سره نه دی برابر، هغه نه مني. نو چې کله تاسو CEO ورته کوئ ملګرو نو دا به تاسو دومره حروفونه لیکئ څومره چې تاسو ته ښیم. دوهم د ملګرو په سیټینګ کې ډسکرپشن دا ګورئ ملګرو ډسکرپشن هم ډیر مهم ده، ورته باید دا هم تاسو ولیکئ. ورته ډسکرپشن څه شی ده ملګرو ستاسو سایټ د څه شي په اړه ده. نو هغه ټول دلته هغه کیورډز چې کوم هغه ټیکسونه دي ستاسو د ویب سایټ کې لکه تاسو په سمپلی دلته وګورئ زه ډسکرپشن درته ښیم. AFG میډیا ویب ما لیکلی AFG میډیا بیسټ ویب سایټ دوی کې زه کم شیونه شروع فری ډاونلوډ انډرایډ ایپ ټیکنیکل ټریکس صحیح ده. همدغسې چې دا هر څه ما لیکلي دي ارنینګ هاو ټو میک منی ارنینګ ایپ. نو دغه شیونه چې تاسو ویب سایټ کې کوم شیونه شروئ هغه باید دلته ولیکئ. ټیکسونه وګورئ ملګرو څومره ما لیکلي دي دا وګورئ تاسو ته ما وښودل 280 دي څومره دي ملګرو دا ما دلته لیکلي دي ملګرو 203 دي. ښه دلته به تاسو ټیکسونه تقریبا په همدې اندازه ولیکئ چې زیات وي دلته په ډسکرپشن کې. دریم ته راځو ملګرو بلاګ لینګویج ده. بلاګ لینګویج وګورئ. بلاګ لینګویج کې تاسو دا لینګویج حتما انګلیش انتخاب کړئ صحیح ده. که چېرته تاسو په بلاګر کې په هره ژبه باندې پوسټونه کوئ خو لینګویج یې په انګلیش کې پرېږدئ صحیح ده. انګلیش لینګویج کې بلاګینګ پرېږدئ دلته لینګویج ورته انګلیش انتخاب کړئ دا هم ښه ده. ملګرو دا سیټینګ زه تاسو ته په داسې ښیم چې دا هر څه په اړه باندې ما معلومات کړي دي. ښه دا زما خپل ویب سایټ ده ګوره. ښه ما کوم ډیمو ویب سایټ نه ده خلاص کړی، زه خپل سایټ سیټینګ درته ښیم. دا به دلته سیف کړئ یونایټډ کینګډم انګلیش مې کړو. ښه په دې بل کې تاسو وګورئ ایډلټ کانټیکټ چې کوم ده نو دا تاسو دواړه آف وساتئ یعنی دا مه انیبل کوئ. ښه دلته دا وګورئ ملګرو په دې دریم آپشن کې دغه ایډلټ کانټیکټ چې لیکلی ده دا به څنګه کوئ ملګرو دا به نه انیبل کوئ. ښه دا به دواړه ډیسیبل پرېږدئ یعنی باید آن نه اوسي باید آف اوسي صحیح ده. دا په همدې طریقې سره پرېږدئ. دا زما د خپل سایټ سیټینګ دي دا ټول تاسو ته ښیم څنګه چې ما برابر کړی دا ټول درته ښیم. ښه همدغسې تاسو هم برابر کړئ ځکه چې دا ما د دې په اړه باندې ملګرو یو میاشت ما پکې کار کړی ده. د هر څه په اړه باندې ما سرچ کړی ده او چې کوم بیسټ دي هغه ما پکې لیکلي. دلته ګورئ ګوګل انالیټیک پراپرټي ID ملګرو د دې په اړه به تاسو ته مکمل ویډیو جوړوم ځکه چې د دې پروسس ډېر اوږد ده. دغه ID مونږ کوم ځای نه راخیستلی شو خپل سایټ دپاره خپل سایټ کې کوم ځای کې د ID جوړولی شو. نو په دې اړه زه بیا ویډیو درته جوړوم ځکه چې دا پروسس اوږد ده یعنې دا ډېر وخت نیسي. ښه خو درته طریقه یې ښیم چې دا د کوم ځای نه راوباسو دا ګوګل انالیټیک ID دا به اوس پرېږدو. لاندې راځو ملګرو دلته وګورئ دغه فیو آیکن صحیح ده. فیو آیکن مطلب ستاسو د خوښې چې کوم آیکن وي په خپل سایټ کې دا څه شی ده ملګرو دا زه درته ښیم. دا تاسو وګورئ زما په سایټ کې فیو آیکن دغه ده ګورئ ورته. ښه چې کله زه خپل سایټ خلاص کړم نو تاسو ورسره د نوم نه سر کې یو ټایټل یو آیکن ښکاري. آیکن ملګرو چې ډېر کم سایز کې وي ګورئ دغه ده ملګرو. ښه
دې ته وګورئ دا زما د سایټ فیو آیکن ده نو دغه دې ځای کې تاسو چینج کولی شئ وګورئ چې کله زما سایټ ته لاړ شئ نو ما AFG لیکل شوي دي دلته دا فیو آیکن ده ښه نو دا په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې ورته جوړ یې کړئ او ورته چینج یې کړئ ځکه چې د دې خپل فیو آیکن جي بلاګینګ یعنې بي لیکل شوی وي بلاګینګ والا آیکن وي دا به دلته بدلوئ نو فیو آیکن باندې چې اوکې وکړئ ملګرو دلته به تاسو براوز کوئ دا به تاسو اول ورته جوړوئ دغه فیو آیکن به ملګرو ډېر کم سایز کې راځي 512 په 512 کې صحیح ده یا 22 په 22 کې نه ملګرو بخښئ تاسو دا باید حتما 22 په 22 کې جوړ کړئ ورته سایز چې باید کم وي صحیح ده یا هم 14 په 14 کې هغه ډېر کم وي دلته ګورئ ما دا جوړ کړی تاسو ته ښیم دا سره ډاونلوډ فولډر کې ده د دې دپاره ما چې کوم جوړ کړی د دې سایز وګورئ دغه ده ښه دا وګورئ AFG نو دغه فیو آیکن ما جوړ کړی ده ښه دا زه تاسو ته پریویو کوم او درته ښیم چې دا څومره سایز کې ده وګورئ ملګرو دا زه ویو باندې کلیک وکړم تاسو ته زه د دې سایز وښیم نو پریویو کوم دا وګورئ ملګرو دا دومره سایز کې دی چې څومره زوم کې نو خرابېږي ځکه چې سایز ډېر کم ده ملګرو او دا په کار هم کم سایز کې ده دا په غټ سایز کې نه جوړوئ صحیح ده چې څومره یو کیبي نه باید زیات نه اوسي ملګرو چې یو کیبي نه هم کم وي صحیح ده خو چې زیات یې نه اوسي نو ښه خبره ده یا 2 کیبي دومره سایز کې 14 په 14 کې یا 22 په 22 سایز کې به دا تاسو پکسل لیب کې جوړولی شئ دا به دلته ورته براوز کړئ او سیو به کړئ نو ستاسو د ویب سایټ چې کوم فیو آیکن در چینج شي پرایویسي وګورئ ملګرو visible to search engines دا به حتما تاسو enable وساتئ صحیح ده enable مطلب دا باید on وي ځکه چې ډېر مهم ده visible to search engines دا ستاسو په سرچ کې ستاسو ویب سایټ راځي دا به enable کوي دا به قلم آف نه ساتئ دا به enable وساتئ ښه لاندې کوشو ملګرو ګورو publishing څه ده ملګرو publishing کې ګورو تاسو ته اول خیمه په publishing کې blog address وګورئ ښه ملګرو دغه وګورئ بلاګ اډرس تاسو د کوم بلاګر سایټ چې کوم د دې اډرس تاسو ته ښیي دا کولی شئ تاسو چینج کړئ نو په دلته تاسو کولی شئ چې چینج کولی هم شئ ګوره AFG میډیا ما لیکلی ده بیا .blogspot.com نو که چېرته دا زه وران کړم او دلته ورته بل نوم ورکړم نو هم دا کولی شئ ښه مثال دلته زه ولیکم pashtotic.blogspot.com دا چې کله تاسو فری سایټ جوړ کړئ په بلاګر کې نو تاسو اول د ویب سایټ چې کوم لینک وي کوم ادرس وي هغه په دې ډول سره وي ښه دې ته بیا کسټم ډومین اخلئ ډومین به ورته اخلئ ملګرو ډومین بیا .com شي بلاګ سپورټ دی لري یا .com ډومین واخلئ یا .in اخلئ .net اخلئ چې هر څه اخلئ صحیح ده دلته وګورئ ملګرو کسټم ډومین کې تاسو وګورئ www.afgmediaweb.com دا ورته ما کسټم ډومین اخیستی ده ملګرو دا په پیسو ورته اخیستل کېږي ښه نو دا چې کله تاسو واخلئ د دې په اړه هم تاسو ته بیا بله ویډیو جوړوم ځکه چې دې طریقه هم ډېره اوږده ده وخت نیسي که چېرته تاسو ته اوس په دې ویډیو کې وښیم نو د دې په اړه به تاسو مکمل ویډیو جوړوم چې دا بیا څنګه خپل ویب سایټ سره کنیکټ کېږي ډومین خو مو واخیستلو ملګرو د دې کنیکټ کېدل هم پکار دي دا ورسره وصلوئ به خپل ویب سایټ ته ستاسو دغه ادرس به هغه ډومین ادرس ته چینج کېږي څوک چې سرچ کوي نو ستاسو ادرس ګورئ afgmediaweb.com زما د ویب سایټ ادرس اوس دا شو HTTP ریډایرکټ کېږي ګورئ HTTP نه باید تاسو HTTPS ته ریډایرکټ کوئ او afgmediaweb.com نه www.afgmediaweb.com ته ریډایرکټ کوئ دا ګورئ 3 وړه پکې انیبل کړي دي ما نو د دې مکمل طریقه درته ښیم ډومین ورته څنګه واخلو او خپل سایټ ته څنګه کنیکټ کړو ځکه چې دې طریقه اوږده ده په دې به هم زه تاسو ته بله ویډیو جوړوم ښه ملګرو دا اول مهم هم نه ده تاسو اوس ډومین پرېږدئ ملګرو پوسټونه او هر څه وکئ چې کله مونیټایز کولو بیا ورته ډومین حتما واخلئ مونیټایزیشن نه مخکې ځکه چې تاسو ته ایډسنس اپروول په دې کسټم ډومین باندې زر درکوي پوسټ ته راشئ ملګرو پوسټ کې تاسو کتلی شئ په پوسټ کې چې دی ملګرو پوسټ کې دلته سمپل تاسو چې کوم مین صفحه ده د ویب سایټ په هغې کې څومره پوسټونه غواړئ چې په اول صفحه کې ښکاره شي تاسو هر څومره غوښتلی شئ ولیکئ ورته ملګرو 10 پوسټونه باید ښکاره شي پکې نور بیا تاسو ته نیکسټ بټن درکوي صحیح ده نو چې تاسو دلته 10 ولیکئ ستاسو په اوله صفحه کې به 10 پوسټونه ښکاري بیا به تاسو ته نیکسټ راځي چې بله صفحې ته واوړئ همدې طریقې سره ما دلته 8 پوسټونه لیکلي دي نو دا ښه دي ډېر زیات پوسټونه مه پکې ایډ کوئ ځکه چې سایټ سپیډ مو بیا کمیږي پوسټ ټمپلیټ ته دا آپشنل ده دا هم پرېږدئ ملګرو image light box وګورئ ملګرو دا څه شی ده دا ملګرو image light box دا چې کله تاسو آف کړئ نو ستاسو په سایټ باندې څنګه تاثیر کېږي ملګرو دا اوس ما انیبل کړی ده دا زه درته ښیم دا کم شي ته کار کوي ملګرو دلته راسئ تاسو زما په سایټ کې دا پوسټونه وګورئ دې سره خوا کې هر یو سره یو عکس لګېدلی یو انځور د پکچر ګورئ نو ستاسو پوسټ چې کوم پکچر ده په د ویب سایټ په اولې صفحې کې ګوره اوس ما هلته سیټینګ آن کړي دي نو دلته داسې ښکاري ګورئ ورته هر یو انځور ښکاري ګورئ په اول صفحه کې ښه
نو که چیرته تاسو دغه سیټینګ په بلاګر په سیټینګ کې دغه لایټ باکس آف کړئ نو بیا بس تاسو دغه چې کوم انځورونه دغه تصویرونه دغه عکسونه چې کوم دي ملګرو دا به بیا نه ښکارېږي دا به ټول خړ ښکارېږي ستاسو دغه انځور به نه معلومیږي لکه څنګه چې ما دا پوسټ کړی دلته دا وګورئ ملګرو دا ټول به تاسو ته زه ښیم انشاءالله چې څنګه پوسټونه کېږي ډاونلوډ لینک یا جوین لینک یا یوټیوب ویډیو ورته څنګه ایډ کېږي ګورئ زه دغه آف کوم ښه ایمیج لایټ باکس ما آف کړلو نو دا چې زه کله آف کړم اوس زما خپل ویب سایټ ته او هغه زه ریفرش کوم اوس به پکې دغه عکسونه چې کوم دي ګورئ دلته اوس ښکاري که نه دا زه ریفرش کوم یو وارې اوس په یو هم نه ښکارېږي ځکه چې سیټینګ نه ما بند کړل دا نو دا سیټینګ په دې ځای کې کار کوي ملګرو دغه طریقې سره ښه که چېرته وغواړئ چې انځورونه مو ښکاره نه شي نو انځور موږ د همدې دپاره لګوو دغه تصویر چې باید ښکاره شي نو ولې دا سیټینګ موږ باید بند کړو دا باید موږ آن وساتو دا سیټینګ ځکه چې همدې دپاره یې موږ جوړو چې په سایټ کې مو دغه ګورئ دا ټول خړ شو ملګرو یو هم نه ښکارېږي ځکه چې سیټینګ نه بند شولو نو ښه خبره ده خو دغه ویب سایټ په اولې صفحې کې دا بندېږي ملګرو زه پوسټ باندې کلیک کوم چې کله پوسټ خلاص شي نو بیا به تاسو ته د پوسټ په سر کې دغه چې کوم تصویر ده چې ما سره لګولی ده دا به بیا ښکارېږي ملګرو ښه خو د ویب سایټ په اولې صفحې کې به یو هم نه ښکارېږي ځکه چې هلته موږ د بلاګر په سیټینګ کې بند کړی ده ګورئ دلته ملګرو ما پوسټ خلاص کړلو د پوسټ په سر کې بیا دا ښکارېږي ټول انځورونه چې کوم ما په پوسټ کې ایډ کړي دي دا ټول به دلته ښکارېږي خو د ویب سایټ په اولې مین صفحې کې په هوم صفحې کې به ستاسو یو انځور هم نه ښکاري نو ښه خبره ده دا تاسو باید آن وساتئ صحیح شو ایمیج لایټ باکس باید انیبل وي آن وي کمنټ ته راشئ ملګرو کمنټ غواړئ چې پوسټونو کې ستاسو پوسټ لاندې څوک کمنټ وکړي نو هغه سیټینګ یې دلته دي دې ځای نه تاسو کولی شئ چې خپل پوسټونه چاته لکه ستاسو ویب سایټ کې چې کوم پوسټ کړی وي هغې ته څوک کمنټ وکړي یا ونه کړي ګورئ چې کله دا تاسو څو اپشن دي دلته ملګرو څلور اپشن تاسو ته درکوي امبیډډ د ملګرو فل پیج ده او پاپ اپ وینډو ده او بل هایډ ده نو دغه څلور تاسو برابرولی شئ ورسره که چېرته غواړئ چې پوسټونه مو ښکاره نه شي صحیح ده نو هو کین کمنټ په دویم کې وګورئ ملګرو چې څوک کمنټ کولی شي anyone یعنی هر څوک کولی شي چې دلته کمنټ وکړي په دویم کې یوزر هو وذ ګوګل اکاونټ څوک چې ګوګل اکاونټ نه لوګین شوی وي هغه کمنټ کولی شي اونلی ممبر اف دس بلاګ صرف د دې بلاګ والا کس نو دلته ښه خبره ده چې یوز وذ ګوګل اکاونټ نو څوک چې خپل د ګوګل آی ډي نه ساین ان وي هغه کولی شي چې کمنټ وکړي هر څوک یې نشي کولی نو ښه خبره همدا ده چې تاسو یوز وذ ګوګل اکاونټ ورته مارک کړئ نو هغې سره چې څوک ګوګل اکاونټ لري بیا کولی شي چې کمنټ وکړي رینډر کمنټ کیپچا نو چې څوک کمنټ کوي هغوی ته اپشن راځي کیپچا راځي هغه باید فل کړي کمنټ ولیکي نو بیا به د هغوی کمنټ پوسټ کېږي نو ما هغه هم ورته انیبل کړی ده کمنټ فرام میسیج دلته تاسو خلکو دپاره یو میسیج لیکلی شئ چې څوک چې کمنټ کوي صحیح ده ستاسو چې په هر څه زړه وي ورته لیکلی شئ چې باید کمنټ په دې طریقه وکړئ ایمیل ته راشئ ملګرو ایمیل هم مهم نه ده دا ستاسو ایمیل ښایي چې ستاسو کوم ایمیل باندې اکاونټ جوړ کړی دی یا کوم بل څوک خپل سایټ کې ایډ کوئ اډمین په توګه نو هم دلته اضافه کولی شئ بیا ټایم زون خپل ټایم زون ورته سلیکټ کړئ د کوم ځای مثال ما ټایم افغانستان کابل سلیکټ کړی ده دا مهم سیټینګ نه دي بل ګورو ملګرو میټا ټیګز نو دغه میټا ټیګز چې کوم دي دا ډېر مهم دي ښه سایټ دپاره دا به تاسو حتما دغه میټا ټیګز کې کوم ټیګزونه به واچوئ کی ورډز به واچوئ سرچ ډسکرپشن وګورئ په دې کې به تاسو حتما میټا ټیګز اضافه کوئ ځکه چې ډېر مهم دا ستاسو د سایټ دپاره دي ټول نه مخکې به انیبل سرچ ډسکرپشن کوئ دا وګورئ دا به انیبل کوئ چې دا تاسو آن کوئ دا باندې به اوکې وکړئ او ما تاسو ته وویلې چې څنګه تاسو ډسکرپشن ورکړو هغې سره به په یو ډول سره دا نه لیکئ خیر دا لږې مختلف ولیکئ دا ورځونه خو ستاسو سایټ چې د کوم شي په اړه باندې وي دا ستاسو سرچ میټا ټیګز دي ښه نو هماغه به ولیکئ چې هر څه ستاسو خپل سایټ کې خپروئ لکه نیوز سپورټس دغه هر څه به دلته ولیکئ چې څوک یې سرچ کوي ایرر ان ریډایرکټ ګورو ایرر ان ریډایرکټ چې کوم دي دا څنګه کار کوي ملګرو نو د دې یو مثال درته ښیم دلته وګورئ کسټم 404 ایرر ده دا چې زه وکړم دلته ګورئ رانګ یو آر ایل ریډایرکټ ټو اے اف جی میډیا ویب هوم دا ورته ما داسې لیکلي دي او لاندې وګورئ ملګرو کسټم ریډایرکټس نو کسټم ریډایرکټس هم تاسو کولی شئ چې دې دپاره ستاسو د یو لینک نه بل یعنې څوک چې په غلط ستاسو سایټ کې لینک باندې وکړي یا لینک غلط وي تاسو ورته دلته
بل لینک اچولای شئ هغوی ته به ایرر نه راځي ډایرکټ بس تاسو سایټ ته راځي خو په دې اړه به بیا مکمل ویډیو درته جوړوم ځکه چې هغه طریقه هم اوږده ده مکمل معلومات درته په اړه کوم دغه لینک ته ملګرو ګورئ ښه د زما د پوسټ دې لینک دې سره ما یو څو نور هغه ولیکل غلط مې ولیکلو لینک نو ګورئ ورته دیئر از نتھنګ 404 هغه زما لیکل ګورئ رانګ یو آر ایل دغه وګورئ ما دلته لیکلي رانګ یو آر ایل ریډایرکټ ټو اف جي میډیا ویب هوم نو چې کله ستاسو په لینک کې څوک یو شی زیات ولیکي او سرچ کړي نو هغوی ته به دا صفحه راځي چې دا لینک غلط ده هوم باندې اوکې وکړئ دلته ګورئ ملګرو هماغه لیکل په دې ځای کې راغلل چې هلته ما په سیټینګ کې لیکلي دي نو دلته چې څوک هوم باندې اوکې کوي ستاسو د ویب سایټ هوم صفحې ته به ځي صحیح شو دا سیټینګ دغه طریقې سره کار کوي دا مې درته وښودل بل د ملګرو دلته وګورئ کراولز ان انډیکسینګ خو دا ملګرو کراولز ان انډیکسینګ دغه انډیکسینګ دا ډیر مهم ده دا سیټینګ هم ستاسو د سایټ لپاره د بلاګر لپاره ډیر مهم ده دا به ستاسو انیبل اوسي خو کومې طریقې سره دا موږ انیبل کو سرچ کنسول چې کوم د ګوګل سرچ کنسول د دې طریقه وګدره ملګرو د ګوګل سرچ کنسول کې به تاسو خپل سایټ اضافه کوئ په کومې طریقې سره اضافه کیږي نو د هغې پروسس هم اوږده په هغې به هم بیا بله ویډیو کې خبرې کوو ځکه چې دا ویډیو بیا ډېره اوږدېږي انیبل کسټم رپورټس ډاټ ټي ایکس ټي دا به تاسو حتما آن کوئ صحیح ده دا چې کله تاسو آن کوئ دلته به تاسو کسټم رپورټ ډاټ ټي ایکس ټي دلته به تاسو څه شی ولیکئ ملګرو دا به تاسو پکې اضافه کوئ د هغې طریقه درته ښیم دلته وګورئ ملګرو مونیټایزیشن اوس پرېږدئ چې کله ستاسو ویب سایټ مونیټایز شي هغې نه بعد کار ده لاندې د دې نه لاندې سیټینګ دي ملګرو دا دومره مهم نه دي صحیح ده ټایټل اینډ لینکس چې کوم ده دا به پرېږدئ ملګرو دې ځای پورې زموږ سیټینګ و زه نن درته دومره ښیم چې تاسو ته نور هر څه خو مې درته وښودل خو په دې سیټینګ کې دغه کسټم روبوټس چې کوم دا ټي ایکس ټي دغه فایل موږ څنګه اضافه کړو خپل سایټ کې لکه څنګه چې ما دلته اضافه کړی دا لیکل وګورئ یوزر ایجنټ ډس الاو سرچ انجن سایټ میپ نو دا دلته تاسو به ملګرو آن کوئ ستاسو په سایټ کې به دا نه وي دا خو اوس ګورئ ما دلته اضافه کړي دي پکې ښه خو چې کله تاسو د انیبل کسټم رپورټس ډاټ ټي ایکس ټي انیبل کوئ دلته به تاسو په دې لاندې کسټم رپورټس ډاټ ټي ایکس ټي دې باندې به د دې لاندې ګورئ د لیکلو ځای کې تاسو ته لیکلو آپشن درکوي په دې ځای کې به تاسو اوکې وکړئ دا چې کله تاسو اوکې کوئ ملګرو دلته به تاسو په دغه طریقې سره دغه اضافه کوئ دا زما د ویب سایټ دی اوس ښه نو سمپل تاسو کولی شئ همدغه لیکل کې صرف خپل د ویب سایټ اډرس اضافه کوئ لکه څنګه چې www.afgmediaweb.com ده نو دلته ستاسو خپل لینک پکې واچوئ نور لیکلو کې څه تغیرات نه راځي خو طریقه یې درته ښیم سرچ ته به راشئ ګوګل سرچ کې به ولیکئ دلته ملګرو بلاګر سایټ میپ صحیح ده خپل موبایل هم دا هر څه تاسو کولی شئ صحیح ده خو ما سره ډیسکټاپ سکرین ده په دې کې لږ اسانۍ سره کېږي بلاګر سایټ میپ په ګوګل کې سرچ کوئ چې کله مو بلاګر سایټ میپ سرچ کړو ملګرو دلته تاسو ته ګورئ جنریټ ایکس ایم ایل سایټ میپ فور ګوګل صحیح ده نو دا به اوکې وکړئ اوله صفحه اول لینک ګورئ تاسو دا به اوکې وکړئ جنریټ ایکس ایم ایل سایټ میپ فور ګوګل اینډ بینګ سرچ خو دا چې کله اوکې که تاسو ته دغه ویب سایټ خلاصېږي ملګرو صحیح ده بلاګر ایکس ایم ایل سایټ میپس په دې کې به تاسو شی وکړئ ملګرو سمپل یو اسانه کار ده خپل ویب سایټ دپاره روبوټس ډاټ ټي ایکس ټي فایل به دلته جوړ کړئ نو دلته وګورئ بلاګ یو آر ایل خپل د بلاګ یو آر ایل به دلته واچوئ یعنې ستاسو د ویب سایټ چې کوم ادرس ده هغه درته ښیي ښه لکه څنګه چې دلته زما د ویب سایټ اډرس ده afgmediaweb.com نو ستاسو ویب سایټ اډرس چې هر څنګه وي لکه afgweb.blogspot.com نو که چیرې تاسو کسټم ډومین نه وي اخیستی نو کولی شئ هماغه blogspot.com والا لینک واچوئ ګورئ دلته ورته ما afgmediaweb.com ولیکل صحیح ده دا به زه لاندې وګورئ جنریټ ایکس ایم ایل سایټ میپ په دې به ورته اوکې وکړو HTTPS صحیح ده دا به ولیکئ کولن او ډبل سلیش او خپل د ویب سایټ اډرس او جنریټ سایټ میپ باندې به اوکې وکړئ دلته وګورئ زموږ د ویب سایټ لپاره کسټم رپورټس ډاټ ټي ایکس ټي فایل جنریټ شول یعنې جوړ یې کړلو په دې کې ملګرو دغه اول دوه لینونه پرېږدئ او دې نه لاندې یوزر ایجنټ وګورئ ښه په دې یوزر ایجنټ نه لاندې تر اخره پورې چې څومره تاسو ته لیکل درکړي وي دا به دې ځینه کاپي کړئ یوزر ایجنټ نه ښه یوزر ایجنټ بیا سټار ګورئ دې ځینه پاس دوه لینونه به پرېږدئ به نه کاپي کوئ دې ځینه به ونیسئ ملګرو او دا لاندې چې څومره دي دا به ټول کاپي کوئ دې ځینه نو دا ستاسو د ویب سایټ کسټم رپورټس ډاټ ټي ایکس ټي فایل شولو دلته به راشئ او هماغه لیکل به دلته پیسټ کوئ چې څنګه یې پیسټ کوئ دا به دلته سیو کوئ ملګرو ښه دې کې تاسو نور هم چینجز کولی شئ کوم شی ورته الاوټ کوئ ګوګل چې کوم بوټس دي ستاسو ویب سایټ ته چې کوم بوټس راځي هغه هغې په اړه به بیا خیر در نورې خبرو وروسته کوو ځکه چې هغې معلومات ډېر دي هغه بیا در کومه درته
دلته ولاندې وګورئ انیبل کسٹم رپورټس دا به انیبل کوي هیډر ښه په اول کې ګورئ هوم پیج کې په هوم پیج کې به آل باندې کلیک وکړئ آل به ورته انیبل کوي او نو ډي پی صحیح ده په لاندې وګورئ نو ډي پی او آل به تاسو ورته آن کوي نور ټول باید ستاسو آف اوسي په اولې صفحې کې په هوم پیج کې صحیح ده په دوهم کې وګورئ ارچیوز ان سرچ کې به تاسو دلته دوهم نو انډیکس او لاندې نو ډي پی دا دواړه به ورته انیبل کوي آن به کوي ورته ښه او سیف باندې به کلیک وکړئ په دریم کې پوسټ ان پیج سټکس دي دغلته درې آپشن دي ښه په دې کې به هم تاسو آل ورته انیبل کوي او لاندې به ورته نو ډي پی انیبل کوي صحیح شو دا سیټینګ به په همدې طریقې سره تاسو کوي او سیف باندې به کلیک وکړئ ستاسو دا سیټینګ به دلته ټول سیف شي صحیح شو دغه سیټینګ د بلاګر چې کوم مهم سیټینګ و د په نننۍ ویډیو کې سره شیر کړم ملګرو ګوګل سرچ کنسول چې دا به تاسو ته لږ وښیم ملګرو ما خو خپل سایت پکې اضافه کړی دا شی د ملګرو ښه دلته ستاسو چې کوم پوسټونه دي هغه په ګوګل سرچ کې راولي صحیح ده لکه څوک په ګوګل کې تا یو پوسټ کړی مثال ما یو پوسټ کړی خپل ویب سایت کې چې تاسو څنګه کولی شئ چې د کوم یو اپلیکیشن خیمه یا ویب سایت خیمه یا څنګه مارته ولیک چې څنګه کولی شئ د ویب ټاک نه پیسې وګټئ ګوګل کې یو څوک سرچ کوي هاو ټو ارن منی فرام ویب ټاک نو الته ډیر لینکونه راځي تاسو به سرچ کړئ وي ګوګل کې نو په هغه سرچ کې به ستاسو د ویب سایت لینک هم راځي نو خلک چې اوکې کوي ستاسو سایت ته به راځي او ستاسو پوسټ به ګوري نو هغه دغلته ګوګل سرچ کنسول تاسو ته کوي دا کار ښه په دې کې به تاسو خپل ویب سایت اضافه کوئ دلته وګورئ ملګرو زما سایت دلته ما اضافه کړی ده زما پوسټونه وګورئ څومره ګوګل سرچ کې راغلي دي صحیح ده نو څومره لینکونو کې ستاسو ایرر وي څومره ویلډ وي یو لینک زما ایرر ده ښه نورو کې نشته نو وګورئ زما ټول پوسټونه تقریبا ما پکې 28 دي څومره پوسټونه مې زیات کړي خو زیات ما ډرافټ کې اچولي دي چې هغې کې لږ ستونزه وه هغه زه بیرته پبلش کوم خو چې ستونزه وګورئ ملګرو ما سره زما په سایټ کې ما سره اوس څومره پوسټونه دي 28 ګورئ 28 پوسټونه 28 پوسټونه ما کړي دي او ټول سکسس دي وګورئ دا سکسس شوي دي یعنې ټول په ګوګل سرچ کې راغلي دي دلته کراوډ شوي دي دا ټول تاسو مکمل پوسټونه درته ښیي په دې پوسټونه چې کله تاسو کلیک وکړئ او دلته تاسو په لاندې ګورئ کوریج کې دا د ګوګل سرچ کنسول خبره درته کوم ښه ستاسو بلاګر چې کوم سره وصلیږي نو په دې کې ستاسو بلاګر ورسره وصلیږي او ستاسو پوسټونه ټول ګوګل سرچ کې راولي خو بیا درته مکمل طریقه ښیم چې څنګه ګوګل سرچ سره خپل ویب سایټ وصل کړو په هغې اړه تاسو ته نوره بیا نیکسټ ویډیو جوړه کړم دغه مکمل ویډیو وه بله ویډیو درته جوړوم چې څنګه پوسټ کولی شو د پوسټ په اړه باندې مکمل طریقه درته ښیم چې خپل بلاګر کې څنګه پوسټ وکړو ملګرو چې څومره زما چې زده وي ملګرو انشاءالله ټول به تاسو سره شیر کوم ښه نو کوشش وکړئ که چېرته تاسو نور ویډیوګانې نه وي کتلي د دې بلاګر د کورس ویډیو په ډسکرپشن او په آی بټن کې مې تاسو ته لینک درکړی ده هلته دغه پلی لیست خلاص کړئ چې هر یو ویډیو ګورئ ملګرو 1 2 3 پارټ مې ورسره لیکلي دي نو کولی شئ چې هغه وګورئ اول سر نه داسې مه کوئ ملګري راشي اول د اخري ویډیو وګوري نو تاسو که پوه نه وي خپل ویب سایټ کې اول تیمز انسټال کړئ بیا پکې کار وکړئ ټول په طریقه سټپ بای سټپ ما درته ښودلي دي نو دغه مکمل ویډیو نن مې تاسو سره شیر کړه تر بله ویډیو پورې ښه وخت ولرئ